السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې په خپل ټلیفون کې د حسابپای اپلیکیشن فعاله کړو او له هغه څخه پیسې وګټو. نو راځئ نو زه تاسو ته دا طریقه ښیم. نو په دې طریقه سره یې تاسې په خپل ټلیفون کې فعاله کولی شئ. نو له دې نه مخکې به تاسو اول راسئ پلی سټور ته. له پلی سټور څخه به د حسابپای اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو بیا به په دې اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په اپلیکیشن باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه صفحه راواړوي. نو دلته به تاسو د ټلیفون نمبر ورکړئ، فعاله نمبر به ورکړئ. بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. په دې ځای باندې به ټیک نشان وکړئ. بیا به دلته راسئ، په دې ګیټ کوډ باندې په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. چې په دې ځای باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو ته دا صفحه را خلاصي. دلته به تاسو یو کوډ ورکړئ. تاسو ټلیفون ته به یو کوډ راسي، هغه کوډ به دلته ورکړئ. کله چې دلته یو کوډ ورکړو نو بیا به تاسو ته دا صفحه را خلاصي. دلته به ریفرل فون نمبر ورکړئ. تاسو هغه کوډ به نمبر به ورکړئ، کوم نمبر چې زه تاسو ته ښیم دا نمبر به ورکړئ. د 0 88 4 238 دا نمبر ورکړئ. دا نمبر تاسو نه کوئ ور نو بیا تاسو پیسې ورڅخه نه شئ ګټلی. نو کله چې دغه نمبر ورکړو نو تاسو ته به داسې هغه را خلاص شي، صفحه را خلاص شي. نو بیا تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. په دې ځای باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه صفحه را خلاص شي. په دې تصدیق شوي نه دی، په دې سره ټیک نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته به د تذکرې یا د پاسپورت به ورکړئ. نو په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې سره ټیک نشان باندې په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای چې کلیک وکړو نو تاسو ته به بیا دا صفحه را خلاصي. نو دلته که تاسو تذکره ورکوئ یا پاسپورت ورکوئ، هر یو چې تاسو ورکوئ ستاسو خپله خوښه ده. کاغذي تذکره وي، که برېښنایي تذکره وي، که پاسپورت وي، هر یو تاسو ورکوئ. زه دلته په دې تذکره باندې کلیک کوم. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړو، چې په هر یو باندې تاسو کلیک کوئ، چې په هغه باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو ته دا صفحه را خلاصي. نو دلته به تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. په دې ځای باندې چې کلیک وکړو نو تاسو به د تذکرې یو صاف سوتره تصویر واخلئ. ښه صاف تصویر وي نو هغه تصویر به تاسو واخلئ. د مخ له خوا څخه بیا یو تصویر واخلئ او یو به بیا د شا څخه بیا یو تصویر واخلئ. ښه صاف تصویر وي. نو کله چې مو تصویر واخیستو نو تاسو ته به دغه صفحه راواړوي. تصویر واضح دی. که تصویر واضح دی همدا په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې پورته نشان باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به بیا دا صفحه را خلاصه شي. نو داسې څخه به وغواړي چې د تذکرې څخه هم د شا برخې څخه یو سلفي واخلئ. نو تاسو به د تذکرې د شا له خوا څخه هم یو تصویر واخلئ. کله چې له دې څخه تصویر واخیستو نو بیا به تاسو ته یوه سلفي راواړوي چې تاسو د خپل مخ څخه هم یوه سلفي واخلئ. کله چې مو د تذکرې د مخ خوا څخه او د شا د خوا څخه سلفیانې واخیستلې بیا به تاسو ته دا صفحه را خلاصه شي چې د مخ څخه هم یوه سلفي واخلئ. نو تاسو به ماسک لرې کړئ، چشمې به هم لرې کړئ. بیا به ټلیفون په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای باندې به کلیک وکړئ نو ټلیفون به داسې مخ ته ونیسئ او سترګې به داسې وخوځوئ او تصویر به پخپله واخیستل شي. کله چې دا پروسه سر ته ورسوله
نو بیا به تاسو دا صفحه راواړئ. ستاسې سفر تکمیل شو. نو تاسو چې دا کار پکې وکړئ بیا به تاسو له دې څخه ووځئ او هلته به ولاړ شئ. دلته به راسئ، هغه به ورکړئ، نوم به ورکړئ او یو ایمیل به ورکړئ. نو دلته به راشئ ملګرو، دلته به نوم ورکړئ، دلته به بیا تخلص ورکړئ او دلته به یو برېښنالیک ورکړئ، یو ایمیل به ورکړئ، جیمیل. نو کله چې تاسو دا ورکړو نو بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړئ، په دې تازه کولو باندې په دې ځای باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو جیمیل ته به یو میسج راسي. کله چې یو میسج درته راغی نو تاسو ته به ولیکي چې نو تاسو به هلته ولاړ شئ، د میسج ځای ته به ولاړ شئ او هلته به په هغه میسج باندې کلیک وکړئ. نو کنفرم به درته لیکلی وي، په هغه کنفرم باندې به کلیک وکړئ او هغه خپل ایمیل به کنفرم کړئ. بعضې کسانو ته دا میسج راسي او بعضې کسانو ته نه راځي. او دلته تاسو تذکرې هغه ورکړئ، تذکرې ورکړئ، تایید کړئ. نو دلته به تاسو ته دا صفحه کله دا صفحه داسې شنه غوندې شوه تایید شوې ده، نو بیا ستاسو تذکره او هغه تایید شي. او که نه شوه تایید، یارې نه شوه تایید، بیا کوشش وکړئ دوباره که نه شوه تایید دریم وار بیا کوشش وکړئ، یو ځل حتما تاییدېږي. نو چې کله تاسو دا تایید کړئ نو بیا تاسو پیسې ورڅخه ګټلی شئ. نو بیا به تاسو راسئ، پین به چینج کړئ. چې دا کار مو وکړو، پکې دا کار خلاص شو، نو بیا به تاسو ولاړ شئ هلته پین به دلته به تاسو په دې بټوه باندې کلیک وکړئ. نو بیا کله چې بټوه باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دا صفحه را خلاصه شي. دلته به تاسو په دې درې ټکي نشان باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو ته دا صفحه را خلاصه شي. دا صفحه را خلاص شو ملګرو، وینئ پین بدل کړئ. نو تاسو به بیا په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو بیا به تاسو ته دا په دې پورته خانه کې به تاسو 4 صفره ورکړئ او په دې دوو خانو کې به تاسو یو کوډ انتخاب کړئ، 4 عدده کوډ. او کوډ به تاسو نوټ کړئ، یو ځای به در سره ولیکئ، ستاسو څخه هیر نشي. که دا کوډ در څخه هیر شو نو بیا تاسو پیسې نه شئ ورڅخه ایستلی. دلته به په دې دواړو خانو کې به یو رنګه کوډ ورکړئ، په دې دواړو خانو کې به یو رنګه کوډ ورکړئ او دلته پورته به 4 صفره ورکړئ. نو بیا به په دې تایید کړئ، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې کلیک وکړو نو ستاسو پین به بدل شي. نو بیا به تاسو راسئ، دا سمپل دا کار پکې وکړو. نو بیا به دا هغه یو ریفریش کړئ. نو کله چې دا کار پکې وکړو نو بیا به یو راسئ، هلته به ریفریش پې کړئ داسې او تاسو ته به پیسې راسي. نو دا به څنګه ریفریش کوو، راځئ چې دا طریقه هم درته وښیم. نو تاسې به راسئ یو ځل بیا هغه بټوې دلته به تاسې راسئ، په دې بټوه باندې به کلیک وکړئ. کله چې په بټوه باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دا صفحه را خلاصه شي. دلته به په دې ځای باندې کلیک وکړئ، په دې ځای باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا صفحه را خلاصه شي. دا صفحه به درته را خلاصه شي. نو تاسو ته به دا صفحه را خلاصه شي. دلته به هغه 4 عدده کوډ ورکړئ، کوم کوډ چې تاسو هلته پین کوډ چې تاسو هلته بدل کړو هغه 4 عدده کوډ ورکړئ. کوم کوډ چې تاسو هلته انتخاب کړی و 4 صفره نه بله 2 خانو کې چې مو ورکړو هغه کوډ به تاسو ورکړئ. یا 4 عدده کوډ چې تاسو کوم کوډ انتخاب کړی هغه به دلته ورکړئ. دلته به تاسو کوډ ورکړئ نو بیا به تاسو ته پیسې راشي، دا به تازه شي. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو د سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.